الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. محترم حضرینو، علماء کرام و مشرانو، محترم برادر اخوانو نور مشران، ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د ټولو په اجازه نن موږ او تاسې په داسې یو مجلس کې سره راټول یو او داسې یو چا یاد تازه کوو چې هغه زموږ او ستاسو او د ټولو افغانانو بلکې د ټولو مسلمانانو یو ستر محسن و. هغه که زما نسبي پلار و، خو ستاسو او ټولو افغانانو او مسلمانانو روحاني پلار، لکه څنګه چې علماء کرامو، شیوخ کرامو، مشرانو یادونه وکړله او د هغوی په اړه معلوماتونه و هیوادوالو او ناستو حاضرینو ته وړاندې کړل. زما دپاره نور اضافه کول پر دې باندې او یا څه ویل، اول خو خبره دا ده چې زه ویلی نه سم او دا توان نه لرم، او بل دوی تر ډېره حده پورې په دې کې هغه خپل معلومات وړاندې کړل. البته بعضې وړاندیزونه چې بعضو مشرانو درلودل په هغې ارتباط هم انشاءالله غور وکړو. خو امیر المؤمنین رحمه الله چې کله دا مبارزه پیل کړله او جهاد یې شروع کړي، هغه په داسې یو وخت کې و چې د افغانستان فضا او د افغانستان مځکه په یو داسې حالت کې وه چې هیڅ مشر یې نه درلودی، هیڅ واکمن یې نه درلودی، داسې یو چا وجود نه درلودی چې د افغانستان خلک ورباندې راټول شي او د افغانستان ملت سره متحد کړي. د دې څخه علاوه هر هغه فساد او هر هغه ظلم چې په نړۍ کې یو ځای موجود و، هغه دلته پر افغانانو باندې مسلط و. الله تعالی دوی ته توفیق ورکړ او الله تعالی د دې دپاره انتخاب کوي چې دغه چور و چپاول، فساد او فتنه او دغه کلی او حکومت دا ورک کړي او په مقابل کې په ټول افغانستان کې یو شرعي او اسلامي نظام حاکم کړي چې یو یې د افغانستان شمال او جنوب، شرق او غرب ټول سره یو کړه، بل یې د افغانستان پښتون او ازبک، تاجک او ترکمن، عرب او پشي او بلوچ ټول قومونه سره را یو ځای کړه او پر یوه سترخوان یې سره کښېنول او د یوه هدف دپاره په کار وګمارل او د خپلې قومندې لاندې یې سره راټول کړه. بل یې افغانستان د یو پلان سوي تجزیې څخه وژغوره. افغانستان ته به همیشه مخکې هم په دغسې حالاتو کې هم بیا تر هغه وروسته هم د مختلفو دښمنانو د خوا څخه دسیسې جوړېدلې او جوړیږي چې افغانستان پر څو حصو تقسیم کړي، پر سمتونو یې سره وویشي، پر ژبو یې سره وویشي او دغه یو موټی افغانستان پارچه پارچه کړي. الحمدلله د ده په وجود، د ده په مبارزه
او د ده په اخلاص باندې الله تعالی افغانستان د دغسې پارچګیو او د دغسې یو دربدریو څخه وساته او مستحکم یې کړي. تر هغه وروسته چې کله د اشغال په مقابل کې د مقابلې وخت راغی، بیا یې الحمدلله ښه په مېړانه او په کلک عزم سره د ټولې نړۍ مقابله وکړله الحمدلله، او په همدې کې کامیاب هم سو. دا مقابله یې په خالي لاس او د یو څو محدودو ملګرو تر ملګرتیا او د هغوی سره تر د هغوی د قربانیو په نتیجه کې وپالل او کامیابه یې کړه. عزم یې داسې عزم و، ګوري خلک به وایي چې په دغه 20 کلنه دوره کې تیر د حکومت وخت خو دا دی ټولو ته معلوم دی، یو برملا او ښکاره زندگی او ژوند و، ټولو لیدل کتل او ټولو ته واقعیت معلوم دي. په دغه پټ حالت کې چې د جهاد رهبري کاوه او د مسلمانانو رهبري یې کول، په دې کې ډېر څه پټ پاته دي. اوس هم ډېر محدود ملګري په دې باندې معلومات لري. د هغو څخه یو عبدالجبار عمري صاحب دی چې د دوی کوربه و، دا 12-13 کاله چې دی ژوندی و. یو عزم یې دا و چې د اولې ورځې د اشغال څخه د وفات تر وخته د خپل وطن څخه وتل او یا د نورو ولاسونو ته ځان اچول، د دې څخه یې مطلق ډاډه وکړه. دا په دې خاطر چې خدای نه کرده که چیرې زه د بل چا په لاس کې ولویږم او یا یو داسې ځای ته ولاړ سم چې هغوی هلته بیا پر موږ باندې خپل افکار او خپله مفکوره او یا تر یو حده د فشار لاندې د ژوند مقرره کوي، دغسې یو ژوند یې غوره نه کوي، بلکې د بمبار چاپې قسم قسم تکلیفونو لاندې یې په همدې افغانستان کې ژوند وکړي. په اوله ورځ دوی ملا جبار اخوند چې د کندهار څخه راوتلي زابل ولایت ته راغلي دي، د یو څو شپو دپاره په زابل کې د شینکۍ ولسوالۍ ته تللي دي، د هغه وروسته بیرته سیوري ته راغلي دي. بس همدا سیوری و چې 12 کاله 14 کاله زندگی د دلته تېره کړه، فقط په 2 کلو کې. اول 3-4 کاله په یوه کلي کې، تر هغه وروسته پاته ټول ژوند په بل کلي کې. دا یو ډېر غټ عزم، که سړی دقیق متوجه سي د انسان تر برداشت وتلی دغسې یو حالت. بل په دغسې یو حالت کې ګورئ امکان د دې نه و چې سړی د کور د ماشومانو او اولادو سره یو ځای ژوند وکړي. دا ملګرو او د مشرانو ټولو ته دا معلومات شته او دوی ته معلومات کیږي. نو کومه زندگی چې په کم حالت کې د هلته تېره کړې ده، دا یوازې تېره کړې ده. په اوله شپه چې کله بمبار وسو، امریکا د کندهار میدان وویشتی. موږ په مسجد کې لمونځ وکړي، د مسجد څخه رالو، زه کور ته رالم، دوی لا نه وه راغلي، زه کوچنی وم ډېر، تقریبا 8 کلن وم زه. نو وروسته دوی ډېر وځنډېدل او دا حالت هم داسې سره اضطراري معلومېدی. بیرته زه ورووتم، دلته چې ورغلم د مجاهدینو د مشرانو ملګري سره ټول کېدل او دا حالت داسې د وارخطایي او د اضطرار و. نو دلته معلومات راته وسوله چې داسې یو واقعه پیښه سوې ده او داسې یو مشکل دی، امریکایانو حمله کړې ده. بیا موږ کور ته رالو، په کور کې په یو کوچني سراچه موټر کې سره ملګري سو، 3-4 موټره و، نور هم زه خپله د ده سره په موټر کې وم. د دې ځای څخه ولاړو
زموږ پخوانی یو ځای و هلته د چینایي شفاخانې سره په کندهار کې هلته ولاړو. هلته بیا ملګرو دا مشوره وکړه چې دا ځای خو ډېر خطرناک دی ځکه دلته ته ډېر وخت اوسېدلی یې، کېدای شي د امریکایانو د خوا تر هدف لاندې راسي. د هغه ځای څخه بیا ووتو سنګحصار ته ولاړو. سنګحصار ته چې ولاړو د سړک پر غاړه د حوض مدد سره دلته یو کور و، و دې کور ته ورغلو. نو موږ کوچنیان وو ټول، کور ته دننه ولاړو، کور خالي و، څوک نه و پکښې کې، بس بیده سولو. زه بیده سوی وم چې راپورته سولم، دا کلکین هندارې را باندې پرتې دي سربیره، یو بد حالت دی، دود دی. نو دوی ویل چې راوځي. پوښتنه چې مو وکړه چې څه پیښه ده، وایي دلته بمبار وسو. په دغه وخت کې دی تر تعقیب لاندې و، په دا موټر کې چې دی و دا موټر یې وویشتی، خو فقط 5 دقیقې یا 10 دقیقې د مخه دی د دې موټر څخه راکښته سوی و. دلته یو وارې وسو. د دې ځای څخه بیا مو ځای بدل کړي، بل ځای ته ولاړو. یو کوچنی مسجد و، په کوچني مسجد کې سره رایو ځای شو. دا زموږ ټول کور د کوچنیان ټول سره رایو ځای دي. کوچنی مسجد دی، دننه په برنډه کې دی ولاړ دی، څه ملګري ورسره دي. زه راووتلم، په داسې یو وارخطایي حالت کې وم، تیاري هم ګرځي، بد حال دی، توره تاریکه ده، توره شپه ده. ما دی تر لمن نیولی و، ما ورته وویل موږ غاغا ورته ویل په کور کې. ما ورته وویل غاغا ته مه ځه راسه. نو ځکه دی تعقیب و، تر دغه لاندې و. په دغه وخت کې دی زموږ څخه جلا سو. دی جلا سو، ښار ته ولاړی. موږ همدلته وو څو شپې، بیا وروسته بیا بل ځای ته ولاړو. خو دلې په ښار کې څو ځایه هم تغییر کړله. بیا موږ روزګان ولایت ته ولاړو، بیا دورې ولاړ سه، دورې ولاړ سه. خو دغه ژوند و، زندګي و، دا 20 کاله. په دغه ګړي چې زه دی سره جلا سوي یو، هغه وخت ما دی ولیدی چې دی وفات سوی. دا یې صرف او صرف د دې دپاره وکړل، او دا تکالیف او زحمتونه او دا پردیسي او دا مشکلات یې صرف د دې دپاره یوړل پر ځان باندې چې د پردیو غلامي یې نه منله، او غیرت او ایمان یې دا تقاضا وه چې دلته باید اشغالګر ځای ونه لري، دلته باید د نورو هیوادونو قوتونه موجود نه وي، او دلته باید یو آزاد خپلواک او یو اسلامي نظام وجود ولري چې هغه د ټولو افغانانو یو تقاضا ده. نن الحمدلله 20 کاله وروسته د دوی هغه ارمان او د دوی د هغه تکالیفو په نتیجه کې، د بې شمېره قربانیو په نتیجه کې الله تعالی موږ ته نظام را په برخه کړی دی. دا یو سره راټول یو، او الحمدلله یو شرعي اسلامي نظام دی. دا اسلامي نظام زموږ ستاسې د ټولو شهیدانو، د ټولو مشرانو، د ټولو کونډو او یتیمانو یو ارمان و چې لاسته راغلی. اوس د دې نظام ساتنه چې ده، د دې مسؤلیت موږ او تاسې ته راجع دی چې دا به ساتو. لکه څنګه چې مجاهد صاحب اشاره ورته وکړله، که خدای نه کرده دا نظام زموږ څخه خرابېږي او بیا د مشکلاتو سره مخامخ کېږو، دا مسؤلیت به موږ تاسې ته بیا راجع چې په دنیا کې به مو هم خلک پوښتنه راڅخه کوي، او په آخرت کې به هم خلک پوښتنه راڅخه کوي. دا چې د مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله هدف او ارمان په افغانستان کې د امنیت ټینګښت، په افغانستان کې د شرعي او اسلامي نظام نفاذ و. موږ او تاسې باید و دې ته ژمن ووسیږو، او د دې هدف په مستحکم ساتلو کې کوشش وکړو. شرعي نظام ګام پر ګام پلی او پیاده کو، او د هیواد امنیت ته جدي توجه وکړو. ګوري افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هره کچه چیلنجونه موږ تاسو ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده، او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم، د همسایګانو څخه هم رنځ او تکلیف وینو، مشکل وینو.
چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ چې څنګه د دې هیواد په ساتنه کې دروند مسؤلیت لرو، همداسې د هیواد د وګړو او د افغانستان د خلکو په ساتنه کې هم دروند مسؤلیت لرو. کم کسان چې هلته شهیدان سوله، موږ بعضې ملګري وراستولي وو، پوښتنه مو باندې وکړله. په هر صورت خو دا موږ ته د برداشت وړ نه وه. موږ که دا پیښه برداشت کړې ده د ملي مصالحو په وجه او د علیا مصالحو په وجه مو دا برداشت کړی دی چې کېدلی شي بل وخت دا برداشت ونه لرو. او کومې پیښې امنیتي پیښې چې اوس په دا هیواد کې دا څو ورځې کېږي، په دې روژه کې ځای ځای کېږي په مساجدو کې، د هیواد او وطن او د دې مسلمانانو او اسلامي نظام او په مجموع کې د ټولو افغانانو و دې دښمنانو ته موږ وایو چې تاسو په دغسې بزدلانه اعمالو باندې و هدف ته نسي رسېدلی. ان شاء الله تعالی ستاسې ټول مرامونه او مقاصد فاسد فکرونه چې تاسو یې لرئ دا به خنثی کېږي او تاسو به د پښو څخه غورځول کېږي. موږ نه پرېږدو چې څوک د افغانستان په داخل کې امنیت اخلال کړي او یا مو د بهره څخه تهدید کړي. هر چاته به انشاءالله تعالی ښه په مېړانه جواب ورکوو او هیڅ انشاءالله هیڅ وارخطایي هم نه لرو. په آخر کې دا یوه غوښتنه لرم چې انسان خو عاجز وي، خلق الانسان ضعیفا. بیا په دې 14مه پیړۍ کې نو زموږ والد صاحب مرحوم امیر المؤمنین مرحوم 7 کاله حکومت په دې افغانستان کې کړی دی. تر هغه وروسته بیا 12 کاله د جهاد په مقابله کې د کفارو په مقابله کې جهاد کړی دی او ټول وخت په مسؤلیت کې د مسؤلیت په وخت کې خامخا سړي ته بعضې مسؤلیتونه راجع کېږي. نو زما د ټولو افغانانو څخه، د ټولو مجاهدینو څخه، د ټولو علما کرامو څخه د زړه له کومې دا خواست دی چې په عموم کې هر هغه حق که بالفرض ستاسو په دبسې ورغلی وي عمومي عفو ورته وکړي، او هر یو په خپل ځان کې هغه حق که په دبسې ورغلی وي د هغه عفو ورته وکړي او د هغه دپاره دعا وکړي چې الله جل جلاله یې په ورځ د محشر په اولیاء الله کې او د عادلو امیرانو په ټولۍ کې د عرش تر سایې لاندې راوپاڅوي. او الله تعالی دې موږ او تاسو ته لکه څنګه چې په دنیا کې د ده لارویان یو او د ده پر قدم باندې مقدم ایښی دی او د ده لار او مسیر تعقیبوو، په ورځ د محشر دې الله تعالی موږ او تاسې د ده په صف کې راپورته کړي او الله تعالی دې مو سرخرویه او کامیاب ولري دوی او خپلو ټولو مشرانو او شهیدانو ته چې دا نظام یې موږ تاسې ته راپرېښی دی. الله تعالی دې موږ تاسې ته د استقامت او صبر توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په آخر کې یو 3 واره که سوره اخلاص ووایاست او ثواب یې ورو بخښئ، ډېر بخښئ. بسم الله الرحمن الرحیم.